وزارت صحت عامه تلاش‌های خود را برای معیاری سازی طبابت سنتی در جامعه آغاز کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، معاینیت غذا و دوا کمیته ویژه‌ای را تعیین کرده که نصاب جدید طبابت سنتی را تهیه نموده است. اعضای این کمیته میگویند نصاب تدوین شده مطابق با معیارهای بین المللی است و تلاش شده محتوای آن پاسخگوی نیازهای صحی جامعه باشد. این نصاب قرار است طی 3 سال آینده در چند انستیتیوت و مؤسسه عملی شود. هغه نصاب چې د هندوستان د آیوش وزارت دا غوی تایید شوی نصاب دی، دا غي نه زیاته استفاده شوې ده. نو دا نصاب کراکولم په یو نړیوال معیاري اصول سره برابر دی. این کوریکولم برای مدت 3 سال در نظر گرفته شده در انستیتوت‌های متوسطه مربوط وزارت صحت عامه که در 6 سمستر به صورت تئوریکی، به شکل عملی و همچنان به شکل کلینیکی تدریس خواهد شد. مقامات وزارت صحت عامه میگویند رسیدگی به مشکلات صحی از اولویت‌های مهم این وزارت است و عملی شدن این برنامه میتواند سطح کیفیت و معیار در روند درمان را در جامعه به شکل قابل ملاحظه افزایش دهد. په نظر کې دا نیولې و چې موږ که چیرته هندوستان ته سفر وکړو هم موږ به دا موضوع باندې څه کار کوو. دا مو هم ذهن کې و چې څه طبیب صاحبان موږ ولیږو هندوستان ته چې د هغوی د نصاب نه، د هغوی د زده کړو نه، د هغوی د مثلا دوی هلته یو وزارت لري دې لپاره استفاده دې وکړو. وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که تطبیق پالیسی جدید زمینه ارائه خدمات صحی مسئولانه، معیاری و مسئول را برای مردم فراهم خواهد کرد. به گفته مقام‌های این وزارت، این برنامه مشکلاتی را کم می‌کند که مردم به خاطر استفاده نادرست و غیر مسلکی طبابت سنتی با آن روبرو می‌شوند.